په دې ټوله دنیا کې دخل په درې قسمه دي. په څو قسمه دي؟ په درې قسمه دي. صفا ستره او ښاغلي مسلمانان هغه څوک چې نبي کریم علیه السلام باندې ایمان راوړی، د خدای وحدانیت مني او ښه پاخه مسلمانان دي. قرآن د دې خلکو ډېر زیات صفتونه کړي دي او د دې اوصاف بیان کړي دي او موږ او تاسې هم مسلمانان یو. الحمدلله ووایئ. خدای دې په همدې ایمان باندې ټینګ ولري. او دویمه طبقه یو غټ جماعت هغه د کافرانو دی. دویم قسم خلک ګوره کافران هغه معلوم خلک دي او د هغې خباستونه او قباحتونه هم قرآن او حدیث بیان کړي دي. په تاسو باندې ګوره پټ نه دي، معلوم دي. خو دا دوه نشانې یوه د مسلمانانو یوه د کافرانو واورې ډېرې ښکاره دي. مسلمانان هغه خلک دي چې خدای ورته ګران دی، د الله د حبیب ورته بې نهایته ګران دی. څومره ورته ګران دی؟ د اولاد نه، د مال نه، د مور او پلار نه او د دې خپل ځان نه هم رسول الله علیه السلام ورته ګران دی. دا مسلمانان دي. او کافران هغه دي چې زمونږ د دې دین او د دې قرآن او زمونږ د دې خوږ پیغمبر علیه السلام کلک دشمنان دي. دي که نه دي؟ د چا هم پکې شک نشته چې کافران دشمنان نه دي. دا دوه قسمه خلک مو وپېژندل. دریم قسم خلک په دې منځ کې ګرځي راګرځي. نو الله فرمایي چې لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. یاره نه خو بیخي کافران دي او نه سم مسلمانان دي. دا خلک پېژنئ؟ دا مو پېژندل؟ نه کافران دي او نه مسلمانان دي. دا څنګه خلک دي؟ کافران ولې نه دي؟ په ژبه باندې کلمه وایي. او مسلمانان ولې نه دي؟ په زړه کې ایمان نشته. ځکه ایمان عبارت دی د اقرار لساني او تصدیق قلبي نه. نو چې دواړه یو ځای شي سړی به مؤمن شي. او چې یو وي او بل نه وي نو ایمان شته؟ امکان نه لري. نو څوک چې په ژبه کلمه وایي او په زړه باندې تصدیق نه لري نو د دې خلکو هم یو نوم دی. ستاسو زده چی ورته وایي؟ دې ته منافقان وایي. دې ته چی وایي؟ منافقان. زه یو څو خبرې د منافقانو متعلق کوم. ګوره زده کړئ. دا ډېر مضر دي. د دې اسلام ته ډېر لوی ضرر د پخوا نه رسېدلی دی او اوس یې ورته رسي. دا منافقان وایي چې موږ مسلمانان یو. د دوی وایي علامه ده. هغه علامه زده کړئ. هغه علامه د دوی دا ده چې دوی د پیغمبر علیه السلام عزت نه کوي. وایي چې مسلمانان یو خو پیغمبر علیه السلام په دوی خوږ نه لګي، عزت یې نه کوي، احترام یې نه کوي، تعظیم یې نه کوي. دا خبره چا کړې؟ دا قرآن کړې ده. د الله تبارک وتعالی قرآن کې یو صورت دی او دې صورت ته سورة المنافقین وایي. او په دې سوره منافقین کې الله تبارک وتعالی د دې قباحتونه بیان کړي. نو یو قباحت یې پکې دا دی چې دوی وایي لئن رجعنا الى المدینة که چېرته موږ مدینې منورې ته لاړو، غزوې د تبوک ته تللي وو. ګوره دا خلک جهاد ته هم پیغمبر اسلام سره تللي وو. خو چې بېرته مدینې ته راغلو نو موږ عزتمن خلک یو. محمد رسول الله د ذلیل نه ډک دی. دا به مدینې نه وباسو. نعوذ بالله من ذلک. پیغمبر ورته معزز نه ښکاري. ګورئ دا تاسو چې دا میلاد کړی دی دا هم دپاره د تعظیم د رسول الله علیه الصلاة وسلام کړی دی. خو کوم خلک چې دا خبره کوي چې دا میلاد ناروا دی او بدعت دی او دا حرام کار دی نو دوی تعظیم د رسول الله کوي؟ نه کوي. پته لګي چې په دوی کې فرق شته. دوی د پیغمبر علیه السلام په تعظیم باندې قایل نه دي، احترام پکې نشته دی. دا په هغې جماعت کې شامل خلک دي. نسته قرآن په دې باندې ګواه دی. او یو بل مرض هم په دوی کې شته چې هغه قرآن مقدس بیان کړی دی. هغه څه دی؟ کله د نبی کریم علیه السلام په علم مبارک باندې اعتراضونه کوي. او څنګه وایي؟ وایي دا پیغمبر علیه السلام صرف زموږ په شانته بشر دی، هېڅ د موږ نه فرق نه لري. یو پکې دا ویلي وایي پیغمبر علیه السلام مثال داسې دی لکه پوسترسان. دا پوسترسان تاسو پېژنئ چې خط ورکوي او بل ته یې رسوي. وایي نور حق په موږ نشته. بل پکې وایي د مشر ورور په شانته دی. نعوذ بالله من ذلک. دا خلک هم په دې منافقینو کې شامل دي. ګورئ او بله علامه د منافقینو هم دا ده چې هغوی څه وایي چې تاسې دا خیراتونه او صدقې مه کوئ. دا هم چېرته اورېدلي؟ خیراتونه او صدقې مه کوئ. دا هم منافقانو کار دی. هغوی همدا وایي سورة المنافقین ولا تنفقوا على من عند رسول الله. هغه چا باندې
باندې خیراتونه مه کوئ چې څوک د نبي کریم علیه السلام ملګري دي او چې هغې باندې خیراتونه ونه کړي قصد او غرض یې څه شی دی چې مالدار نه او غریبي دا اسلام به پرېږدي او لاړ به شي کافر به شي ګورئ دا مسلمانان چې د اسلام نه ځي او کفارو ته تمایل لري دا صرف د پیسو دپاره دا د څه دپاره د پیسو دپاره تاسو دا خبرې ته دقیق متوجه شئ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کاد الفقر ان یکون کفرا فقر سړی دې ته نږدې کوي چې کافر دي شي او په دې ځای کې چې دا خلک عیسویان شو او دا دین یې پرېښوده دا یې په څه واسطه پرېښوده د پیسو په سبب باندې پرېښوده نو په دین کې یو احسنه طریقه رایجه ده موږ ته د صدقې ترغیب راکوي وایي خیراتونه کوئ کله یې فرضاً کوئ کله یې وجوباً کوئ او کله استحباباً کوئ خو په هر وخت کې ګوره خیرات کوئ چا ته یې ورکوئ مستحقینو فقراو ته ورکوئ ولې چې ډېر فقیر پاتې شي امکان لري چې ایمان دې پرېږدي او کافر شي اسلام زموږ د فقراو غم خوري خو دلته موږ ته ملا صاحبان هم پکې دا وایي چې هلکه دا ختم چې کې دا ناروا دی وایي که نه وایي بعضې پکې وایي او دا څلوېښتي چې کې دا هم ناروا ده او دا دریمه چې کې دا هم ناروا ده او د جمعې د ورځې خیرات دی هم ناروا دی هلته بخاري شریف ته نه ګوري چې یو زنانه صحابیه ده هره جمعه خیرات کوي او صحابي وایي موږ به مونځ کوو پیغمبر صاحب بېرته وکنا نسلم علیها په هغې به هم سلام کوو تلبینه به یې پخ کړې وه موږ به وخوړله پیغمبر اسلام صاحب مونځ وکړو هره جمعه خیرات کوو صحابو کې دا شی نه و خو نن سبا موږ ته خلکو دا کار مه کوو دا هم د نفاق یو کار دی الله تبارک وتعالی دې د دې عمل نه موږ ته نجات راکړي او خلاص کړي بل یو مرض هم درته ووایم دا ټول د قرآن په رڼا کې وایم بل یو مرض هم درته وایم کله ناکله جوماتونه جوړوي کله ناکله جوماتونه جوړوي او د دې یو مثال ژوندی د پیغمبر علیه السلام په وخت کې نبی کریم علیه السلام چې هجرت وکړ او لاړ مدینې منورې ته نو مسجد قبا مقام ته ورسېد خدای دې تاسو ټول ورولي ګوره مدینې منوره کې بهترین ځای دی 2 رکعته لمونځ پکې د یوې عمرې ثواب لري 2 رکعته لمونځ د یوې عمرې ثواب لري په مسجد قبا شریف کې دا اول مؤسس جومات دی په اسلام کې پیغمبر علیه السلام دا جومات جوړ کړ او بیا د دې په خوا کې لږه خواته منافقین راپاڅېدل یو بل جومات یې جوړ کړ بل جومات چې جوړ کړ مشوره یې وکړه وایي نبي کریم علیه السلام په سفر تللی چې بېرته راشي ورته وایي چې په دې جومات کې 2 رکعته لمونځ وکړه نو د خلکو توجه به دې جومات ته شي او دا جومات به زمونږ مورد د توجه د خلکو وګرځي رسول علیه السلام چې راغی وایي تاسو راشئ دې جومات کې 2 رکعته لمونځ وکړئ دا جومات خو مونږ جوړ کړی دی که نه پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل ښه ده وبکم خو چې ور روان شو الله ورته وحی راولېږله الله ورته وحی نازله کړه قرآن په دې باندې ناطق دی چې پام کوه لا تقم فيه په دې جومات کې ونه درېږي دپاره د مانځه لمسجد اسس وایه قاري صاحب على التقوى هغه جومات چې تهدیدګزاري په تقوا شوې ده چې مسجد قبا دی د دې نه غوره دی او دا جومات چې دوی جوړ کړی د دې دپاره جوړ کړی چې د مسلمانانو په منځ کې اختلاف پیدا شي د دې دپاره جوړ کړی اوس پته ولګېده چې کله کله بعضې خلک پیدا کېږي چې رنګ ورکوي د اسلام کار کومه خو ګوره د اسلام تخریب کوي پروس کال په روژه کې دا ملا ترخیل خبر راولېږي چې مفتي صاحب تاسو راشئ زموږ څه مسله ده خو چې ورغو د روژې میاشت نه پوهېږم څوک مولوي صاحب شته چې ما سره تللی وي که نه دا مولوي صاحب را سره تللی و 600 علما را جمع شوي وایي څه خبره ده وایي دلته وابیانو یو جومات جوړ کړی دی جومات خو یې جوړ کړ خلک غریبانان دي تاسو ته به راشي وایي دا جومات خو ډېر ضعیف دی دا به موږ درته وران کړو پیسې به ډېرې درکړو ښکلی به یې جوړ کړو وایي ښه صحیح ده جوړې کړي نو اوس چې جومات جوړ کړ وایي یاره زموږ یوه خبر پکې منئ وایي هغه څه خبره ده وایي دا امام به درته موږ ودرو پیسې مه ورکوئ دا به موږ ودرو ښه امام هم راته ودرو د روژې میاشت راغله ملا صاحب ویل چې جومات هم درته جوړ کړی نو اوس به تراویح هم زمونږه کوئ څنګه ستاسو تراویح وایي دا 6 رکعته خو دا پکې چا راوښکلي 8 رکعته به کوو څو به کوو 8 به کوو خلکو ورته ویلي چې 2-3 خو یې اړولي وو که نه په هر قوم کې 2-3 لاړ شي ګمراه شي خلکو ورته ویلي چې کور دې وران شه تراویح خو 6 دي زمونږ نیکونو هم 6 کولې پلرونو هم 6 کولې او غور نیکونو هم 6 کولې او چې مونږ ته شروع کړو دا خو شرم دی نور خو په مسلو نه پوهېده خو شرم باندې پوهېدل دا مونږ نه پرېږدو وایي چې تاسو خو بدعتیان استئ تاسو خو حرامکاران استئ دوی ورته چې تاسو څه کړي خو جنګ شروع شو چې جنګ شروع شو نو 5 شپږ پکې سرونه مات شو او شپږو پکې پښې ماتې وې او 4-5 پکې لاسونه مات نو چې لاسونه او پښې پکې ماتې شوې نو اوس یې ملایان راغونډ کړي 600 کسان وایي تاسو به فیصله کوئ
چې دا تراویح 20 دي او که دا تراویح 8 دي. نو سوال دا دی چې دا جومات د افتراق او د جنګ لپاره جوړ شوی او که د دین لپاره؟ نو ستاسو جواب دا ګورئ الله فرمایي چې کله کله جوماتونه هم جوړوي. یاره که خبر مې د قرآن نه بهر وکړه هر څوک چې ما ملامتوي ملامتوي، خو څه چې قرآن کې راغلي هغه درته وایم. دا جوماتونه دې لپاره جوړوي او ګورئ دا پیسې راځي په دې خلک خرابوي. زما کور یو وخت ماجر بازار کې و، تاسو کې څوک داسې شته ماجر بازار یې لیدلي؟ ماجر بازار نه به چې ووتې هلته یو جومات راته علي حدیث والا جومات، علي حدیث والا جومات د هغې کوڅه کې ډایرکټ په چې مخکې لاړې دلته زما کور نظامي دیوال ته خوا دلته اوسېدم او دې ځای کې دا خل ماشاءالله ډېر وابیان شوي وو، لاسونه دلته کېده او پښې ازادې کېده او دعا وروسته د سنتو ګوره ونه کې دا دعا بدعت دی، ناروا کار دی، دا ونه کې دا چا چې لیدلي دا کار هلته ډېر علانیتن کېده. ښه یو سړی پکې عاجز غوندي او دال راغله، کمپلې راغلې، خرماګانې او بوټان راغله، دا تقسیمېدل. یو سړي ته ویلې چې یاره کاکا راځه د لاسونه دلته کېده او دې کومکونو به حصه درکړو که نه؟ هغه ورته ویلې چې یاره زما خو په دې سپینه ږیره باندې ډېر شرمېږم، تر اوسه مې دلته ایښي دي او چې اوس یې دلته کښېنم نو ښځه به راته وایي چې ته خو هم زما غوندې زه یم دلته ږدم او ته یم دلته ږدې، نو زما ستا څه فرق دی؟ دا کار خو زه نه شم کولی. ښه وایي چې دا نه شي کولی نو ښځه خو د امین بالجهر نه خبرېږي، راځه کاکا د امین خو شروع که کنه. ښه وایي امین به شروع کړم په زور امین به وایم چې راکړئ وایي 2 بوجې دال. دا قصه چې زه کوم ګوره دا مستنده قصه ده، ټوقې نه دي خو د ټوقو په شان ده، ځکه دا دیني مورد یې تمسخر ګرځولی. نو 2 بوجې دالې ورکړه، کاکا هم ډېر چالاکه سړی و، آرامیتوب یې زده و. راغی یو هفته خو یې امین امین ایسته چوپ شو، ورته یې کاکا امین وایه که نه؟ وایي دال خلاص شو. د 2 بوجې دالو خو همدومره امین څومره امین ووایم؟ نو غرض دا دی چې دا د منافقینو عمل دی چې په اسلام کې به تا ته رخنې جوړوي او تا به د ورور نه جدا کړي، پلار به په زوی باندې شکي کړي او د زوی عقیده په پلار باندې خرابه کړي. ګورئ دې ملایانو نه لرې شئ چې هغه ته وایي چې دعا بدعت. نه 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 نه، قرآن وایي اجیبو دعوت الداعی، نص د قرآن دی. الله فرمایي زه د دعا کوونکي دعا قبلم اذا دعان، خو چې په کوم وخت کې دعا وکړه. علما ناست دي اذا وایي افاده د عموم کوي، نو مطلب دا دی چې په عامو اوقاتو کې دعا جایز ده، نو که په فرضو پسې دې وکړه هم جایز ده، خو که سنتو پسې دې وکړه هم جایز ده، نفلو پسې دې وکړه هم جایز ده، تلاوت د قرآن پسې دې وکړه هم جایز ده، په جومات کې دې وکړه هم جایز ده، په کور کې هم جایز ده، شپه کې هم جایز ده، د ورځې هم جایز ده. نو دې ته ویلی شي عموم. قرآن نه عموم د دعا ثابتېږي او ملا صاحب راته وایي که سنتو پسې دې وکړه نو کار دې وران کړه. خدای وایي چې وایي که او ملا صاحب وایي چې وایي کوه، تاسو به د چا منئ؟ یاره تاسو ډېر ښه خلک هستئ. الله تبارک وتعالی دې ستاسو د خیرات قبول کړي او رب کریم دې تاسو تنګ شوي خو به ناستئ، پام کوئ چې تنګ شئ، وږي شوي خو به ناستئ، ډوډۍ ګوره تاسو ته پخ شوې ده، همدا تاسو به یې خورئ، خو وده کېږئ به نه. مولانا صاحب به تقریر کوي، یوه کیسه کوم 2-3 شپې مې نور هم وکړله او تاسو ته هم کوم بیا اودس تازه کوم ځکه چې ما خدای کلنی اودس دی. الله دې رحم وکړي، بیا هم نه دی پیدا شوی، تاسو به هم لمونځ نه یې کړی که نه؟ خدای مهربان ذات دی. او لیلا باندې مجنون مینو، لیلا باندې مجنون مینو قصه واورئ اوس دی کې خو ګوره ځئ به نه، زه تاسو نه وعده اخلم دلته اوس تړم که ښې هغه اکثره معشوقې ډېرې بې پروایي عاشقان ورپسې ګرځي اخوا دې خواته او دې زه راته څوک یم، قصه کې دم نه یم، خو کله کله بیا راتاو شي عاشق نوازش کوي. لیلا به کله په مجنون باندې یو شفقت کوي، شفقت څه خپل کار یې کوي. راغه ورته وایي مجنونه دا عرق راته تاو کړه چې دا منګی مې ډک شي. نو عرق یې تاو کړه، لیلا خو بې پروا وه، منګی واخیسته او مجنون یې پرېښود، عرق یې تاووته. مازدیګر و ماښام شو، ماسخوتن شو، شپه تېره شوه، دا اوبه په دې کلیو کوڅو او په دې حویلیو کې د خلکو ورغې، خلک چې سر راپاڅېد ټول ځینې لامده خوشتې، باران هم نه دی ورېدلی. دا څه کار شوی دی چې خل بیرون راغه مجنون درګرده عرق ته وایي مجنونه خل دې خانه خراب که مه کو دا کار. مجنون د چا اوري نه، خو د لیلا تابع دی او عاشق خو وي د چا تابع؟ د معشوقې. که موږ د خدای سره مینه پیدا شي ولا چې د خدای تابع. تکبیر! او که مینه هم د پیغمبر علیه اسلام سره پیدا شوه بیا به صرف د پیغمبر اسلام تابع ګوره. دا کار دی په عشق کې، دا قانون دی. نو خلکو ویلي چې یاره دا مجنون خو خبرې نه مني، لیلا ورته راولئ. لیلا پسې ورغوی، لیلا کور دې وران شه، راشه مجنون دې غلی که. لیلا راغله، وایي مجنونه بس که که نه؟ وایي ولې لیلا منګی ډک شو؟ ګوره ورته مجنون سره محبت دی، ټوله شپه یې رټ ګرځولی، پته ورته نه لګي چې په لکونو منګي هم ډکېدل، خو هغه ته د یوه منګي ډکوالی ولې په مینه کې لګیا دی.
منګی ډک شو لیلا ورته بس منګی ډک شوی ودرېد ستاسو خو به منګی نه ډک شوی پام کوئ ګوره چې لاړ نه شي دې جومات نه قرار دلته کښېنئ رحمتونه راورېږي تاسو یې وینئ نه که د زړه سترګې بنا شي رحمت به وګورئ الله تبارک وتعالی دې دا مجلس همداسې روان او دوان لري او ناظم صاحب کې اجازه کوي دا مولوي صاحب هم زه دعوت کوم نو لهذا د پروګرام په دې برخه کې زه دعوت وکړم حضرت العلامه ومولانا المحقق والمدقق في طريقة رهبر الشريعة حضرت مولانا امیر محمد صاحب مد ذله العالی ته چې هغوی تشریف راوړي او خوږې خبرې تاسو ته وکړي نو که لږې په پښتو کې وکړي نو شیر و شکر به شي د ده ژبه فارسي کې ډېرې خوږې خبرې کوي خو که پښتو ورسره دوه درې ملګرې کې نو لا به پسې ښې شي نور علی نور او غوړي به لا غوړي شي مولانا امیر محمد صاحب تشریف دی السلام